د ګلوبل نیټورک اکاډمۍ درنو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. درنو ملګرو، نن زموږ او ستاسې د ډیجیټل مارکیټینګ ټریننګ لومړنی درس ده چې ډیجیټل مارکیټینګ څه شی ده، څه شي ته ویل کیږي، ولې ډیجیټل مارکیټینګ مهم ده. هر هغه بازار موندنه چې برېښنایي وسایل پکې وکارول شي ډیجیټل مارکیټینګ ورته ویل کیږي، او یا هم د بازار موندنې د متخصصینو له لوري په خاصو تبلیغاتي پیغامونو سره د پیرودونکو او مشتریانو اغېزمنولو ته ډیجیټل مارکیټینګ وایي. مطلب ځینې د بازار موندنې متخصصین دي چې هغوی داسې پیغامونه یا تبلیغاتي پیغامونه مشتریانو ته وړاندې کوي چې په مشتریانو اغېزه کوي، هغوی تاثیر لاندې راولي. هغه هر شی دوی وړاندې کوي، هر شي ته چې دوی تبلیغ کوي، نو د هغې اغېزمنولو ته بیا ډیجیټل مارکیټینګ وایي. ډیجیټل مارکیټینګ عین شی یو کمپاین ته ورته ده، کوم چې تاسې پر خپل کمپیوټر، موبایل، ټابلیټ او نورو برقي وسایلو پر مخ وینئ. ډیجیټل مارکیټینګ په مختلفو شکلونو ښکاریږي، لکه ویډیو، سکرین اعلانات دي، سرچ ماشین اعلانات دي، او تر ټولو مهم یې سوشل میډیا ده چې تاسې ورسره بلد یاست. هغه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر د سوشل میډیا ادرسونه دي چې له دې نه هم تاسې ډیجیټل مارکیټینګ وینئ چې مختلفو شیانو ته هغه کمپاین کیږي، تبلیغ ورته کیږي. ډیجیټل مارکیټینګ له 1990 کلونو راهیسې تر 2000 کال پورې د پام وړ پرمختګ وکړ. لکه څرنګه چې زیاتره پیر و پلور په آنلاین بڼه اوښتی، د نړۍ تر ټولو ستر پلورونکي چې دي لکه امازون ده، ایبای ده، دراز ده، په سترو اقتصادي هیوادونو کې تر ټولو زیات پیر و پلور ترسره کوي. نو ځکه وایو چې ډیجیټل مارکیټینګ ډېر زیات اهمیت لري. ډیجیټل مارکیټینګ چې آنلاین مارکیټینګ هم ورته وایي، د انټرنیټ په واسطه د مشتریانو وصلول دي له پلورونکو سره. ولې ډیجیټل مارکیټینګ مهم دی؟ هر هغه تبلیغات چې ستاسو پر تجارت اغېز لري ډېر مهم دي. ډیجیټل مارکیټینګ په اوسني وخت کې په بې ساري ډول پرمختګ کړی، لکه څرنګه چې ډیجیټل مارکیټینګ د انټرنیټ پر وسیله ترسره کیږي. نو ځکه مهم ده چې انټرنیټ په اوس وخت کې په میلیاردونه کاروونکي لري. نو له ټولنیزو رسنیو نیولې تر متن پیغامونو پورې تاسو هر ځای ډیجیټل مارکیټینګ لیدلی شئ. نو ډیجیټل مارکیټینګ عموما هر هغه آنلاین مارکیټینګ هم ورته وایي، یا د انټرنیټ په واسطه چې مشتریان وصلول له پلورونکو سره، نو دا ټول ډیجیټل مارکیټینګ کې راځي. نو هیله ده چې تاسې به د ډیجیټل مارکیټینګ اړوند هغه هدف اخیستی وي چې ډیجیټل مارکیټینګ څه شي ته ویل کیږي یا هدف یې څه شی ده. نو هر هغه بازار موندنه چې برېښنایي وسایل پکې وکارول شي ډیجیټل مارکیټینګ ورته ویل کیږي، چې دا تر ټولو لنډ تعریف ده. نو دغه مهم ټکي در سره یادداشت کړئ کتابچو کې، تر څو ستاسې په ذهن کې پاتې شي. نو د ازموینې په وخت کې بیا ترې لیدنه وکړئ. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وختونه.